وی تاسو مېنې ده مېنې بچي اوتې تاسو دلته او دلته زه هم تا پسې راغلی یم بچي دا زمونږ د باغچې ګلونه دي د مراد علي خان د باغچې دا څه دي آنټي دا ګلونه دي که نه د مراد علي خان د باغچې مراد علي خو شرمیلا شرمېږي به نه چې ته ورته د پردو علاقات نومونه اخلي وای مراد علي اوس پردی دی هغه د دې کور دپاره پردی نه دی خو د دې خلکو دپاره پردی دی دا هم د دې یو کور خلک دي چاچي دوی د خپلې برخې کور په لندن کې پرېښی دی او دا ته څه مطلب راغلی مطلب تا ما نه بې تپوسه د دې چې دی غاړې ته امیلونه ولې واچول ولې نو په امیلونو کې څه دي ګلونه دي ګلونه ړنده دیمه نن دې ورته د ګلونو امیلونه واچول سبا دې ورته د پونډونو امیلونه واچوي مراد علي زما کې یو زوی دی او بیا د شیر علي لالا ورارم کېږي دا هر څه به ستا په رضا کېږي ستا په خوښه چاچي که زما خوښه ګورې نو په کور کې د ګل په شانتې پلوشه ناسته ده اصیله قابله اشرافه پلوشه هم زه بل چاته نه پرېږدم زما روح خو لا واده نه دی کړی او د هغه ټول واک اختیار زما په لاس کې دی او د دې کور اختیارمنه زیمه نو بیا پکې پاتې څه دي زه پکې ایسته وایم بچې خدا د ولایت تعمیمه به سنبالی څنګه خو د پیریانو ډولګی ده کله په یو طرف او کله په بل طرف ګوره دا د تا نه راله نه سلامه نه کلام پیر خس دی نو مرید لبس دی هغه نوسې دی ورپسې ځان وژني مراد علي خان زه وشوه چې څه مې په قسمت و هغه راز سره وشوه ولې چاچي ما به وی چې دا د لندن ښاپېری ولې په کوټو سورېږي کله په یوې بلې او کله په بلې بلې غمې راله وکت که نه وی دا ته په کومو سر شوې چاچي وای په چا چې دې خوله ماته شه تا خو زه په بلا واړولم که نه بلا دا بلا به زه هم ستا په سر اچوم میري دې ستا د پوزې پېژوان شي موږ ته یار واخله خان مبارک ته شه او بیا دې مبارک شه داسې کېدی که داسې کوم که نه خپل رته شوم دا کچه کارونه مه کوه خان په خپله خادی څوک نغارې نه وي ته موږ د څه دپاره یو خو چې ما اوس قسم کړی دی چې ډزې به کوم د خدای شوي او که د غم ته اوس د خدای نه موږ ته غم مه جوړوه خان د راشنکوب د نیمو سم چرم نه درځي د چا سر به دې پیروان کړي خو زما قسم څه دومره ګرانه خبره نه ده خان یو تور چیرې راوله د نورو د سر صدقه او ستا د قسم ته به قسم پوره شي او زمونږ به خوله ترسکونه شي دا چیرې دا په تاسو جلو شو ده که دا چیرې چاته وې هم تا ته ویم که نه مبارک دې شه خانجي مبارک دې شه بیبي ته یې وکړل ګپ خو نه لګوې خان کارو شو بیبي موږ له په خپله خبر راولېږه خو دا چیرې بیا چیرې د چیرې څه مطلب په دې دومره لویه خوشحالۍ کې په موږ یو چیرې هم ګران دی نه وایه دې په چیرې سورېږي څه خانجي ځان له بیروید کو پل به بیتود کو زه چې دې واده خرڅونه پوره کوم نو زما به خانه ړنګه شي او تاسو اوس نه زما مال ته تیلې ورته کوئ خو دا چیلې تا سره د چیلې غم دی او زه د مور نه تپوس کوم چې پیم ورکړل او که نه د پوچو ډک